پار لحاظ باندے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہاں انسان دے کہ دا رحمت للعالمین پا فرموداتو کے دا منصب تا اشارات موجود دی. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دا بخاری دا حدیث کہ لو کان الایمان یا لو کان الدین عند السرایا لنالہ رجال من ابناء فارس کدا دین دا مخ دزمک نا پرتشی ایمان دا مخ دزمک نا سرایا ستوری تا پرتشی نا دا فارس پا بچیانو کے تزوانان شتا کہ دا دین براواخ لیو پا خلقو کے بیا خور کی. نظمون مذہبیان پریک دا ابن حجر اسقلانی چی شافی مذہب دے شارح دا بخاری دے اگر دا امامونا پا منقبت کتاب لکی اور آگے مقدمہ کے وائی چی پدی حدیث کی اشارت عظیمہ و بشارت عظیمہ دے دا امام ابو حنیفہ شان کے ذکر چی امام ابو حنیفہ فارسی دے پا اصل کے او دے دا افغانستان دا چارکارو دا غرب لمن کی وڑو کے کل دے دا ورغل امداد دا کلی دے بنیادی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عرض میں دا کو پا حدیثو کی دی مبارک اغا شان تا اشارات شوی وللعاقل تکفیه الاشارہ او قمقل تکو تکوی او خیر تا اشارہ بھی کنا قمقل تکو تکوی نچے چاکہ عقل یغا پا اشاروں پوئیگی. رسول اللہ مبارک دا امام مالک متعلق فرمائی کہ عالم دا مدینی منوری با خلق بد اوخان و جگرنا وہی کنایہ دا سرعت سیر ندا او یا کنایہ دا حلاکت دا اوخانو دا پسفر کی او دا وقت با مدینی منوری تنا روانوی او دا دنا اعلم با پا مخدز مکہ باندی نوی. علماء متفق دی ودا امام مالک سے بھی آدھے. اور رسول اللہ مبارک فرمائی عالم دا مکی معظمی یملع الارض علما مکہ کی با یو عالم پیداشی دا مخدز مکی با دا علم ندکی. علماء فرمائی دا امام شافعی سے بھی آدھائی ذکر دے مکی دے اور مخدز مکی دا علم ندک کرے دے. دی امامانو تا اشاری شوی دی امامانو تا اشاری شوی دی او پا اشارہ بانے عقلاء و علماء پوئی اسامی و نمونہ ندی اخستے شوی بلکہ پا حجت الوداع کی روایت دا بخاری دی رسول اللہ مبارک صحابہ تا فرمائی زمادہ خطبہ وروئی فلیبلغ الشاہد الغائب حاضرین دے غائب تورسی رب مبلغ نوعام سامع دیر کرتے ہر انسانان چھ دل تنشتا تاسو پا زبان با حدیث اگوی ترسی چاگی مبلغ جوڑے گی او عام سامع تاسو اوریدن کنا آغا دیر لوی دا حفظ لوخی دی. یعنی پا تابعینو کے بدا سے خلق راشی کہ سامعین و صحابہ و نبا فقی لحاظ سر اعلم وی اگر کا کولی فضیلت دا صحابہ و تابعین نشر سے دے او دا رز دا قیامت پوری چے سمر علماء و اولیاء راشی خدا دا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ مقام تم رسینا اگر جدائی و کولی فضیلت دے چے دا رسول اللہ مبارک دا صحبت و دا معیت یدی پا وجبان دے اگوی تحاصل شوی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی تسی و عام انسان نہ دے چیو سڑے امی سڑے داغا مبارک مذہب پریک دی دا دمر بزرگون علماء و اسلاف پریک دی او دا دی زمانے دے امولا لمن راتنگئی کہ داغا ورع داغا علم داغا تقوی اغا پا یو لحاظ دے امام ابو حنیفہ شانتا نشر سے دے. امام ابو حنیفہ آغا انسان دے کہ سلور امامانو کے دے تابعی دے صحابہ کتلی پا یو قول دے اولس صحابہ ملاقاتی کری پا یو قول دے او صحابہ ملاقاتی کری. آغا امام ابو حنیفہ صرف دمر اختلاف دے کہ یو تابعی روایت دے بل تابعی رؤیت دے. یو هغه تابعی دے چې صحابی ولی دخو حدیث نقل تی نلری یو هغه تابعی دے چې روایت تی کری دی پدی کے منکرین وائی تابعیت منوخ تابعی روایت نلی روایت نلی کری. اللہ معینی وی چې دے تابعی روایت دے بلکہ دو احادیث صحابہ و نخفل روایت کری دی. او دارنگی جامع المسانید دے ابی حنیفہ اغیب مقدمہ کی تنزا حدیث راخستی چی امام ابو حنیفہ بالذات دا صحابہ نے نقل کری ندے تابعی الروایت والرؤیت نور تری امامان تدا شرف نشتا اگر تبی تابعین. دویم فضیلت دا دوی دادے کہ امام مالک صرف زمانگ استاذ دا امام دو حدیثوں کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ دا امام مالک نا موطا امام مالک تلا ختم کرا اگر تپوس کستان آباد چاہ تلارشم اگر ورطوی عراق تلارشا و دا امام ابو حنیفہ شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی اگر سر شاگردیو کا
امام شافعی سے براغه او زمونږ استاد د امام صاحب شاګرد امام محمد بن حسن الشیبانی سره یو می شاګردی کوي او دی وخت په امام شافعی صاحب کې قوت اجتهاد نه و اصول ور سره نو دا اصول د استخراج امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضع کړی دي نور امامانو لپاره د لار دا سانه کړی ده امام محمد صاحب چې د تو قتل چې دومره لوی حافظ د علم او توسم تقلید کې لکه فال کې امام شافعی صاحب دې په وای قلته تقلیدا لعطا ما دا خبره د عطا تقلید کړی دی مراد د عطا نه عطا الخراسانی نه دی بلکې عطا ابن ابي رباح المکی دی چې دا د مکه معظمه قاضي القضات او د امام شافعی صاحب په زمانه کې استاد کل نو ته بداغه تقلید چې کله امام محمد صاحب د قوه ولید چې دا خو مجتهد دی لوی سړی دی نو په شدید منع کا چې تا ته تقلید څخه گنجائش ده ته قران او سنت نه ډایرکټ شروع کا او آخري شپه باندې چې کله د رخصتي کې سحر کې او مصر تروانيږي رحلت علمي لري امام محمد صاحب ته دوه خبرې کوي یو ورته دا وی الله تعالی دې تاسو د امام ابو حنیفه په شاګردانو باندې او رحمېږي الله تعالی دې ډیر لوی اجر درته درکړي ځکه موږ د مکی او د مدینه علما په تقلید کې پراتو کله چې تاسو تلمذ را په برخه شو شاګردی را نصیب شو زموږ سترګې په اجتهاد کې کولو شوې اوس به موږ د قران او سنت نه اخست او دوی ورته دا ویل چې تا بیګا ترکا ته منځو کو ټول شپې تکې کړي دی لیکل کې نلک د شپې خو عبادت زیات کا امام محمد ورته وی تاسو رکا ته منځو کې ویا ترکا ته ویا ته خمام کړي وینا ما خو پکې دو سفاری تلاوت کړل او تا پلند سورتونو کړي امام محمد ورته وی دغه ټول تلاوت ستا امت محمدی ته فایده رسي کستا وجود تا وی زما وجود ته فایده رسي وی ما بیګاش په 1500 مسلې د قران او سنت د امت لپاره رسېلې هغه تسلیم کړ چې بالکل ستاسو خدمات دا د امت لپاره دي او زما شیخي د خپل ځان د ګټې لپاره امام محمد بن حسن الشیبانی زمونږ د امام صاحب هغه شاګرد دی چې د 2 کالو په عمر باندې پلار راوسته د امام ابو حنیفه صاحب درس ته درنګ نډیر حسین او خستو چې دا ورته وکتل چې دا په مدرسه کې د اوسېدل بخنوي سوچ کې ودا سیو کا دا حافظ تبوز قرآن په یاد زچ درې څلور کالو کې لګ برا غټ شي په خوبت به پوي شي بیراو هغه چلاړ وش په ورځې بعد پلار بیا راوس امام نور توي تا ته ماول حفظ په وکا و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کا مقصد حفظ دی په وش په ورځو کې امام محمد ټول حفظ کړي الله دې شاګردان ورکړي په امت مسلمه کې د چا تاریخ کې ناراضي کې هغه په ورځو کې حفظ کړي امام محمد په وکلنۍ کې په ورځو کې تمام قران حافظ جوړ شوی امامونه ډېر ګران شه نو به په درس کې وړخته طرف کې کېنولې چې دا طالبان ورته ډېر ګوري نه اسنه چې په درس کې بل خو ګوري را ګوري او د دې سوچ بدل نشي علماء دا هغه وجه چې کله امام محمد د امام ناصر په قول کې شریک راشي او تعبیر ته په طرفینو باندې کیږي وجه ډیری دی خو یو وجه دغه بیانای چې د بد ابتداء نه د امامنا باغ اړخ کې کېناستو لري به کېنول لیکن هغه ګستاخان او منکرین د مذهب هغه د دینه داسې تعبیرات وکړل معاذ الله نقل د کفرم کفر نه وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بچا بازو معاذ الله او د بل اخستالک خوا کې کینو زکه ورته طرفین ویل کی او دا موږ د دې وړو ناول خلو باندې چې سویل کیږي هغه ته اعتبار نه ورکو بلکې د خطیب بغدادي نه ګیله کو چې هغه په خپل تاریخ کې تاریخ بغداد کې هغه دومره انصاف ونه کړ چې هغه د دومره لوی شان سره د امامنا په ذات باندې دا جرح په خپل کتاب کې ذکر کړي علامہ کوثری رحمت الله علیه په ډیر شنیع الفاظو باندې په خطیب بغدادي په تانیب الخطیب کې لګیدل دي او بیا یوسف بن اوری رحمت الله علیه بن اورټاون چې کوم شیخ الحدیث او صاحب د معارف السنن دا ډیر لوی عالم تر شوی دی د شان اور شاه صاحب شاګرد خاص د
خط لیکي علامه کوثری ته خط لیکي وی خطیب بغدادي ډېر لوی سړی دی او تا په تانیب الخطیب کې ډېر تیز الفاظ استعمال کړي دي داسې نو مناسبه ناغه ورته جواب کې خط لیکي چې تا زما کتاب کتلې دی او تا د تانیب الخطیب عبارت کتلې دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د بچباز نسبت کړي ما باندې جرح کې چې تا تعصب او تیزی کړی دا هغه چاته ګوته نه نسی چې چا دا اعتراض کړي دی انداز پورې تعصب او ګستاخی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ذات شوی چا په خوب کې امام محمد ولید د وفات نه بعد امام ابو یوسف چرته دی هغه مانه مقام کې ډیر بلند دی وینه امام ابو حنیفه هغه خو ډیر بالاتر دی او چا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خوب کې ولید دا مقام دومره بلند الله پس شي درکا هغه ورته وی دوه وجری یو وجه داوا چې ډېر خبرې ما کړې نه دي خلکو په مارا تپلې دي ازما خبرې نه دي او دویم دا چې زلالم دنیا نه ما پسې دا خلک ډېرې بدې بدې خبرې کوي په هغه وجه باندې الله تعالی زما شان اوچت کړی زه حیران شم د خدماتو ته د زندګۍ او قربانۍ ته چې امت ته خو پکار داوه چې د قبر خوري په سترګو ښکل کړی وی نه دا چې د مبارک ته د طاغوت نسبت وشي معاذ الله او نه دا چې دته دا رب من دون الله نسبتونه او نه دا چې د الوهیت او نور نورې تاپې پې ولګولی شي او د په خلاف کتابونه ولیکلی شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه متورع انسان چې اورس شاګردانو سره روان دی هغه وخت سره بټانګو کې سورلی وا او د یو دیوال سوري ته په سخته ګرمۍ کې ولاړ دی شاګرد نه تپوس کوي دا کور د چا دی وی د فلانی دی اخوان ورته ودرېدا چا په تپوس وکړه وی ولین ورته لاړې وی د کور په مالک زما قرض او کل قرض جر نفعه فهو ربا د هر قرض نفع چې روزي هغه سود وي نو که سود نه دی شایبه پکې راځي اسنه د قرض بدل کې داغه د دیوال نه نفع وانه خستلی دا احتیاط یو شاګرد ورته راځي چې ستا کور سره نږدې پسین کې خنزیر وګرځیدا بیچاره وېست کمرشه وی مرشه طالبانو درس بند ک 1500 طالبان ورته ناستو او بازار تلاړه حکیمانو پسې ګرځيږي یو حکیم ته وی د ما عمر سمره دی بل نه تاسو کوي چا ورته ویش پګنیم سو کال عمر دی هغه د لنګر والا ته وی نن نه بعد زما مایو خوخ دی ما ډېر خوړه فنن نه بعد ما ته پروټای کې مای نه راوړي ځکه چې د دې علاقې مایان دغه سیندي او دې ته خنزیر غورځېدلې دی چې دې شي هغه مای خېټه ته خنزیر غوخه تلی په هغه شایبه او توسط باندې زما وجود ته چرته مردار رانش دا د دې تقوا زهد دی دای ورع ده او دومره سخی انسان دی څوارلس مدرسې په خپل ژوندۍ کې چلای او د یوې مدرسې خرچه به د میاشتې 1 لک درهم وا 14 لک درهم کلدار من 14 لک درهم به فقط په مدارس باندې په یو میاشت کې خرچه کول او چې چا به مقابله او مخالفت وکړه الله تعالی به داسې او سخت مسله او پیچیده کې راګیرو د یو استاد د امام اعمش شیخ الکل فی الحدیث بلکې مدار فی الحدیث نه ده هغه شاګردو چې په درس کې او فقہی جزئیه کې به کمزوري خبره وشوه کمرې ته به پټ ورغې ورته به وویل چې درس کې زمستا کې نه مخ دغه جزئیه دي صحیح نه ده دا د دې حدیث مخالفه ده هغه به ومنله خدا ډیر معترض طالب نه استاد تنګيږي نو دا استاد ته نه تنګ نه ورته کمرې ته راغوښتو سوال ورته وکا چې امام ابو حنیفه بزده ته سوال کوم زما درس ته نور مراد امام خو استاد یې د بینه دا کړی کما ستا اهانت مقصد به ما به طالبانو مخ کې پتا اعتراض کړي زه خو کمرې ته تا ترازم وی وزتا نه تنګم ما ته بنراز دیوی نه بدرزم کور ته تلاړ امام اعمش سورز بعد طالبانو مینس کې د پسې خبره وکړه دا معاصر مولیان خپلو کې جوړ نه کړي ان العلماء اتفقوا على الله يتفق علماء پر اتفاق کړي چې موږ به یو ځای کې ګونه سره دیو جنا علماء د جرح او تعدیل لیکي چې جرح د معاصر مقبول نه ده ودا په حسد او په ضد بنای خبري شروع کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر خفش چې ما خو ستاسو ډېر احترام کوم ته مې استادي ما پسې خبري ولیو غړي درد وکړه دعا وکړه یا الله
زما استاد امام اعمش په داسې پیچیده مسله مبتلا کا چې د خلاصي لارې بغیر زمانه بل چا سره نه یو چې راشي یاره په همدغه شپه باندې شپه کې دننه دلته بیبي ډېره ګرانه وه او بیبي ته مروره شو کورني حالات دی وی خبرې وکړه هغه نه غوسه راله وی چې د صبح صادق پورې د خبرې ونه کړې نو په ما دې په 3 طلاق و مغلظ طلاق ای بیبي خو هم د هغې زمانې بیبي ولا دې زمانې خو نه وه که نه چې په څه نه پوهېده په تعلیقي طلاق و په هر څه پوهېده بس وی ما ته خو موقع په لاس راله به ملا صاحب نه خلاصه شو نه کوم بس خبرې خپلې لور بیبي ته سوال کوي چې ورته ووایه طلاقېږي وخت نږدې دی که څومره یې ورته وویل وی نه کوم خبرې پرېږده چې طلاقه شم مغلظه شم زم بل خاوند به امام اعمش خو امام صاحب خیری کړي وی کلک راون ښه سوچ کوي چې دا پیچیده مسلې د امام ابو حنیفه نه سوا بل څوک نشي حل کولی طالبان خو اصل نه دي خبر پټ به د شپې ورشم او دا مسله به حل نیمه شپه د راغې ور دروازه ټکوي د ده زوی حماد صاحب دروازې ته راغې څوک وی اعمش وی کم اعمش وی صاحب د مدرسې شیخ د حدیث تعجب کوي چې زمونږ کور ته راتلل دروازه خلاص کړه بیٹک کې کېنو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خوب را بیدار سره چې د خوب را پاسي عقلم صحیح کار نه خدای دومره ذهین دی چې څنګه راغې ما تاریخ کې کتل وی د شاګرد په شکل ورته کېناست امام اعمش تی معافي غواړي ما ته عفو وکړه ما تا پسې خبرې کړې امام منالوی فراست لراغه ورته وی زه په دې پوهېږم چې ته یو مشکل ما ته راوستی خو دا وخت دومره تنګ دی چې د معافۍ خبرې پرېږده هغه رستی دي دا کم مسلې ته چې راغلی هغه ووایه چې وخت ډېر کم دی هغه ورته وایي بیبي ته مې طلاق مغلظ ورکړي دي که خبرې دې ونه کړې په ما دې طلاق یې اوس خبرې نه کوي څه چل وکړم هره خواري مې پې کړې نه غږي امام منا ورته وایي ما سره یو پینټ شته دی زه هغه استعمالوم امید کوم چې کامیابېږم پکې که دغه چانس باندې خلاص شوې ښه ده ګینې بیبي درنه تلې ده زوی ته یې ورشه د امام اعمش د مدرسې مؤذن راوالي مؤذن یې چې راوسته وی ته به اذان خانې ته پورته شي صبح صادق نه مخکې اذان خانې ته به پورته شي او اذان به شروع کړي امام اعمش د کور په خوا به خوله تاو کړي او سم په تیز اواز به اذان وکړي او ده ته یې وي ته لاړ شه او د خپلې بیبي سره خوا کې غلی کښېنه خبرې مه کوه بچې څنګه هغه مؤذن د تهجدو په ټیم الله اکبر شروع کړه نو بیبي ورته وایي شکر دی تا نه خلاصه شومه امام اعمش ورته وایي زه خبرې دې وکړې طلاق ختم شو هغه ویل ته اذان شوې صبح صادق دی وی دا مونږ تا ته چل جوړ کړی و صبح صادق لا نه دی راغلی دا نه بعد امام اعمش رحمت الله علیه زمونږ امامونه ته دومره قانع او تسلیم شه چې دا وخت د گورنر د خوانه د عراقینو د بصري او د کوفي د حج امیر مقرر شو او چې 2 ورځې مزل یې وکړو د سعودي سرحد ته نږدې شول سحر کې دومره خفه دی قافلې اړولې ده او خفه دی را پاسې شاګردان ورته وایي ولې خفه یې وی ما دا ویلي چې زه به حج کومه خو زه به یو ځل امام ابو حنیفه ته ځم او د حج احکام به د ده نه زده کومه او هغه به کاغذ کې لیکم دغسې حج به کوم او چې کله د حج اسباب برابر شو زه امیر شم خوشحالۍ کې رالم ما نه امامونه یاد وتلید کش کې ما د هغه نه لیکل کړي شاګردان ورته وایي سخته نه ده ته د قافلې امیري دلته قافله واړوه منتظر شه موږ به پاسونو باندې وزغلو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه به لیکل راوړل بیا قافله اغل ټاړی او د امامونه مجلس ته تلامیذ را لیږي او بیا هغه په 3 پاڼو کې د حج احکامات ورته لیکي او امام اعمش ته وایي چې په دغه طریقه باندې حج وکړه دا حج د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو موافق حج امام ذهبی په سیر اعلام النبلاء کې چې دا واقعه راخلي او بیا وایي چې وقد صنف ابو حنیفه 40 مجلدا فی المناسک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حج په مناسکو کې 40 جلد کتاب لیکلی چې موږ څه نشته دی کمزوري دا هغه ده چې د مغولینو دا هغه وختونه چې راغلي دي
او پاغي کې د احناف او ذخیره سندونو ته غورځولې شوی دي. اوس د امام محمد صاحب یو کتاب دی چې هغه اوس په استنبول ترکیه کې هغه مخطوط پروت دی، هغه 95 جلد لري او هغه مدینه منوره کې امام محمد په داسې حال کې ولیکا چې مدینه تلاړ او چا وویل چې امام ابو حنیفه حدیث نه لري او د قسم وکړه چې ما د امام ابو حنیفه ټول فقه په حدیثو نه ثابت کړی زم بنا. یو کال مدینه منوره کې دی رشه او 95 جلد کې د امام ابو حنیفه فقه ولیکل په حدیثو باندې. اوس هغه څوک چاپ کې او څوک راوړي او چې کم شای شوی چاپونه هغه مغولیانو سین ته ورځوي. زما معززو یو صاحب ورته راغی وی زما په کور کې چرالم څوک نو ماستو او د ماستو د کټوي سر لريو پدې کې خلواله شوی و. بهر چې وتم په کوڅه کې سپې او خلې په ماستو کټړه و. زما دا ماستو پاک دي کنه پاک. امامنا خوري روخيار انسانو ډېر خو اصول لرل. د طالبانو ته درس کې وایم چې کم ذکی د شوافع اصل نه داغي جزئیه مخالف راشي نظر ته موږ را د دې اصول دي. اصول هغه وایي مذهب دغه وایي جزئی مسئله د خپل اصول مخالف راځي. دا امامنا به چې یو ضابط اصول لري دا یو جزئیه د خپل اصول مخالف نه خېږي. هغه ورته وی ګوره د مستو پاکواله یقیني قطعي دا چې دیس په خوړلی کې نه دي خوړلی خبره شکی ده. ځوان او شک یقین نشي ختمولای. دا زما د مذهب اصل دا مست پاک دي. هغه وی چې دیس په ونه خوړنه چاو خوړستا فتوا خوړو منم نه لاړو هغه مستي واړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره ونه منله. سبا خپل باغ ته لاړ یو ګډه لالی یا خپل کور د امامنا کرامات هوا واړه بول ورل منډه کړه باغ ته لاړ او چاړی پلاس کې پوینو سره ده او د وخت د گورنر زوی چا باغ ته لاړول علالي قاتلینو تختیدل. شرطه او پولیس چرالل دا چا چې ګډه لالو مستو والا کله کې ونی باچا ته پیش کړ استاد وی دالال کړ. قاضیانو ته چې پیش شو حد قصاص وی تاسو دلالي پټي بولی نوې مو خدا سي گواہی نه کوي. خدل تخوا کې ولاړو په باغ کې چاړه پوینو سره قاضیانو مهراب شو چې دنه دلال کړي نو چا حلال او لاس پلاسي ګر کړي نه دي. بادشاہ ویل دا پیچیده مسئله امام ابو حنیفه حل کوي راولې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چراغ مستو والا خړسترګي نیولي ولاړ وی سیب خلاص مې په مشکل کې ګیر هغه ورته خلاصوم د خدا را ته وای چې پورنی ماسته پاکو کنا پاک وی سیب پاک د خوس مې خلاص اما وسی جزئیه کې گیر شه. اکاسانو ته ویل دلالي پټیم تاسو گوي کوي چې د چاړه راخلا وینا نه وی کې دي شي بادشاہ ته وی دا زوی دلال کړي کې دي شي بل چالال کړي. صحیح ده ځوان شوبه ده والحدود تنذر بالشبهات. معمولی شک چراشي حد رفش په د حد نه نافذ ګرا خوشي بل قاتل پیدا کی اسړې خوشي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه یو عام سړی نه چې داسې بیا د خلک زویم چې دانو می اخلي او ځل ورته او دس کو به نو مخلا تاسو کې کجا اخر لا پاسيږي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان کې خلق لاوي او زرګونو ولکونو علماء محدثین د مبارک مذهب تسر ټټي او ځان تسلیمي ورته. خاص کر تاسو عوام ته د تسلی لپاره دا خبره کوم چې امي سړی خو دې بالکل یې ګوري وابي نشي ځکه چې دا خو ډېر بې اعتماد سړی بوي ځکه چې د ټول افغانستان علما به ورته بېدین ښکاري او ځان به ورته دیندار ښکاري. دا څومره لویه دعوه ده چې د ټول افغانستان د سپینګیري علما نه پوهېده او دا امي سړی دا جاهل چې وابي شوی دی دی پوهېږي او یا به وایي چې نه پوهېږي خو هغه بېدینه دي معاذ الله. دا د دیوبند لوی لوی علما دا په بریل کې چې دا علما دي د امام ابو حنیفه مذهب ته داسې سر کېدی. دا د زمانه د معاصرین علما تاسو وګورئ هغه امي وابي توایم لګریوان کې سر ټیټکا کده مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه ول علمیت کې زیتی چاره د حنفیت چغوي کده ډاګي شیخ صاحب علمیت کې زیتی چاره تقریبا 38 کال د بخاری درس کړی دا کال 38 کال وختم زل د بخاری د درس ده خو هغه د بخاری نه نوځي او تا بخاری اسلاس کې نیولې ده
او پښتو د عباس قادری ترجمه ور پسې ګوري پټکی پويګم نه عوامي وابي توایم چې ته دغه پښتو بخاری د لاس وابي شوی هغه څوک چې اتل وکاله بخاری درس کوي هغه مذهب نه نوځي او ته په یو څو رسالو باندې د مذهب پرې خو شیخ حسن جان سے وګورئ د سرحد مدارسو کې چې کم مفتیان دي حنفیانو دعوه د حنفیت کې هغه وګورئ دا شانت شیخ ادریس سے وګورئ شیخ اسرائیل سے وګورئ بریلو علماو کې دغه فل سبحان شیخ سے وګورئ نور څومره علما چې دی وخت افغانستان د امارت اسلامی دا لوی قضا وګورئ تاسو چې هغه 15 کلنه دوره کې دا اوسنۍ دوره کې معاذ الله چې مذهبيان او احناف مشرکین وي نو د نفاذ شریعت 15 کاله دا احناف راوسته او کدا دوی راوسته د وهابیانو هغه امارت هم ممتیادیږي چې د کونل په سطح باندې راغلو چې په دوه غزه کې شریعت نه نافذ بلکې یو ظلم او مسلمان خوشي او د حزبیانو په خلاف امارت اسلامی کې مونږه د کونل باندې ساحو ته جهاد ته تلیو مخ کې وخت چغر ته به پورته شو چې پوسټې بم کتی په دې خوا بم پوسټ جوړاو په دې خوا بم جوړاوه سکونړي را سره مې د سجيبه کار دی یو ځای باندې جنگ تیر شي خو یو وخت پوسټینو په بل اړه خو نه کنا وینا دلته خو وکاله تکاله د حزبیانو د سلفیانو جنگونه تیر شوی دا غونډي یو ځل حزبیانو سره دی خو نه پوسټي یو ځل سلفیانو سره دی خو نه پوسټي نستاد نفاذ شریعت هم کونل کې اندازه لګولې ده چې په سونو زرګونو علما او قاریان دي شهیدان کړي دي دغه دی نفاذ شریعت او زمونږ د احناف په کلنه دوره هغه خلکو ته معلومه ده چې نفاذ د شریعت وکړه او دا غینه بعد چې حنفی ته مشرک ویل کېږي نو په ټوله دنیا کې امارت اسلامي وګورئ چې د دې کفارو مقابله چا کړې ده احناف وکړي کنه ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه حنفی دي کنه زمونږ د قضاګانی د احناف دي کنه دي زمونږ ولات احناف دي کنه دي نو امی سره چې وهابیت تزي دا خو انتهایی بدګمانه انسان وي دته دا ټول دنیا بی دین اخکاری او د خپل دینداری ورته مقدم اخکاریږي ډېر احتیاط وکړي په هر لباس کې ډاکوان د دین دی بلکې علما دا فیصله کوي چې الله مذهبیت قنطرۃ الله دینیه د مذهب نو وتل د بی دیني په پول روانې دل دی ګوري ماته یو کس په ټلیفون باندې وویل چې یو سړی د مذهب نوځي نو څه چل بوش میں پاکستان کې په سعودي کې وی پاکستان کې مې که پاکستان او افغانستان کې د مذهب نسو کوزي نو یقینا دا گمراه انسان دی دوال دی مدل دی منتهای عیسویت وی دا ډېر غټه فتوا وکړه مې غټه نه ده تماته په پاکستان کې د شوافع مدرسه او خایا د حنابلة او خایا د موالد او خایا تداغي مفتیان او خایا یو سره د امام سے مذهب پرېږدي او بل مذهب تزي په یو جزیه کې ون خلی سره امین دی دی به د خپل مسله د کم دینه حل کوي خدای چې د مذهب نه وته د بی دیني لپاره وته کنه مقصد یې دا دی چې زاره پابندي د ځان نه لري کم زما پیچیده مسلې به نه حل کیږي آزاد ژوندۍ به تیرو الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب د قران او د سنت موافق بلکې پډېرو پیچیده ځایونو کې د مبارکو ډېر اسانه لارې خلکو ته ښودلې او کوشش دا کړی دی چې یو حدیث هم به عمله پاتې نشي او کډیر زیاته معارضه مخه تراغلی دا نو د معلومیت د تاریخ په وجه باندې به قول د نسخي کړي چې دا قول مقدم دی دا قول مؤخر دی لہذا هغه منسوخ دی دا ورته ناسخ دی او هغه د مجتهدین وظیفه ده مجتهد دا کار کولی شي د دوی کاروم دا په یو شی باندې د فرض حکم یا د سنت او د واجب حکم دا د مجتهدین وظیفه ده هغه اصول ته وګوري بیا غا فیصله هر چې دا نور ائمه الحمدلله مونږه د حقانیت قائل یو بهترین خلق تیر شوی دي ولدا تلاميذ دي د امامونو په شاګردانو کې دي کتا سو امام بخاری ګورای نو دا د امام احمد شاګرد دی امام احمد د امام شافعی شاګرد دی امام شافعی د امام محمد شاګرد دی امام محمد زمونږ استاد د امام صاحب شاګرد امام احمد شاگردانو کې نو سه راځي کړه سه امام شافعی نو سه راځي امام مالک سے به 2 حدیثو کې شاګرد راځي دا ټول مذهبونه امامان د امام ابو حنیفه تلاميذ دي شاګردان دي
الحمدللہ په بهترین مذهب باندې ای خو چې څوک شک در توانه چي بلکې پکلکه د حنفیت پیروکار او فخر په باندې کوي په هر ځای کې او دا سم جوړیږي لکه اوس د افغانستان د اوقاف په وزارت کې تعلیم او تربیه یو دوی شمرګری یو ځای شوی دی یو پکې حنفی دی او دا نور چې کم دینو ګډ وډ دی او ولس پکې علی حدیث دی او دا درې یا سلور چې کم دی نو دی حنفی ما ته وویل چې یو سلور مرګری لرم پکې احناف خو ډیر بے غیرت احناف دی مې څنګه وی چې وابیا نو ګوري به په جرابو مسی شروع کی چې دی چوکۍ نه ملري نه ودا سي بے غیرت احناف یاره ما ورته مې دغه تخواله سنت مو وایا دې ته زاهل سوټن وایا ما اهل سوټن